لوړی خلا دنګ یار و بخا دا راځي ورونو ډیر به تاسو به خوشاله سئ ته باور په خدای وکړه چې زه کله چې خارج کوم ما د فشار ګولې او دغه ګولې به خوړل الحمدلله دلته چې راغلی نه ګولې ده نه هغه د هېڅ شی تابلیټونه مابلیټونه نه خورم ډیر غټ جګ دی ماشاءالله ټول ننګرهار ماشاءالله ډیره ترقی کړې ده ډیره ترقی کړې ده افغانستان د آبادی او ترقی په لور نن د واما کنټینیټل هوټل افتتاح کیږي انو قدمند وګورئ ماشاءالله را سره اوسئ چې دننه ځو دننه افتتاح د هیله کوم را سره اوسئ قدمندو ماشاءالله د خلکو خوشحالۍ ته ګورئ خلک راغلي د تفریحګاه ځای دی ماشاءالله ښکلا قدرمندو دننه ځو د واما کنټینیټل و برخه چې پاتې وه د هغې افتتاح کوو نور هیله کوم را سره اوسئ لوړی خلا دنګ یار و بخا را سره اوسئ نو دغه د ناستې ځایونه تاسو ته وښیم دا ډېر ښایسته ځایونه جوړ شوي دي غرفه جوړه شوې ده یو دوه درې د 15 کسانو لپاره دا ځای جوړ شوی او لایټینګ سیستم تاسې ماشاءالله وګورئ لایټینګ نو مثال دغه برخه ده دغه 15 کسانو لپاره انډیوالان دي ملګري راځي 15 کسان تر څنګ بل لایټینګ سیستم ته ګورئ نور هغه کلاسیک سیستم هم راځي فرش لاندې سلام علیکم ورونه خاص دی جوړ استئ دا ګورئ دا زموږ ستاسو د افغانانو فرهنګ کلچر ښایسته ښکاري دا وګورئ کلاسیک سیستم ښایسته منګي او فرش نو را سره اوسئ دننه ځو نن افتتاح ده دا مثال یو دغسې ملګري چې 10-12 کسان نور کولی شي چې دغلته راشي د دغې نه استفاده وکړي دا د 10-12 کسانو لپاره دغه ځای جوړ دی نو را سره اوسئ حاجي صاحب محترم امان راځه چې 33 کاله بعد افغانستان ته راغی او دا تفریحګاه تاسې ته جوړه کړله دوبۍ ته تللی او دوبۍ نه راغلی د تاسې راته وایي چې جبې ګل السلام علیکم حاجي صاحب دوبۍ نه ښه راغله څنګه جوړې الحمدلله څنګه سفر د په خیر راغلی الحمدلله ډېر ښه سفر و یو 15 ورځنی سفر و نو ډېر ښه تېر شو خو تعدیم په دې کې و چې ما زه لاړ شم چې ننګرهاریان راته انتظار دي چې د ننګرهاریان خوشحالي وګورم چې زما خپله خوشحالي راشي ماشاءالله ډېر ښایسته ځای جوړ شوی الحمدلله زه چې کله دوبۍ کې وم چې دا ویډیوګانې د تا مو کته که نه نو دا مظلوم یتیم او دا شهید ولس سترګې کې مې د خوشحالۍ اوښکې راتله بالکل د هر افغان په سترګو کې خوشحالۍ راځي په دې چې 15 کاله موږ درېدلی ستو نو قدمو کې یو شی جوړېږي موږ خوشحالي الحمدلله د خدای نه شکرګزار یو لاک بار شکر دی چې داسې یو ورکوتی خدمت چې ننګرهاریانو ته هغه شوی دی چې د دوی دعاګانې واخلم دا ما ته هر څه دی همدغه ارمان مو الحمدلله ارمان مو پوره شو نو په زړه کې ارمان نه لرم خدای دې وکړي چې دغسې زمینه نور هم راته مساعد شي چې دغه خلکو ته یو هغه وکړم انشاءالله مساعد کېږي او په دې چې تا خو موږ سره مخکې مې ژمنه کړې وه چې انشاءالله د افغانانو لپاره د ننګرهاریانو لپاره به یو ځای جوړو هغه دې ثابت کړل جوړ دې کړو یوازې ننګرهار نه بلکې ټول ولایتو کې چې دغسې زمینه مساعد شي انشاءالله همدغسې به کارونه ټول ولایتو کې کوم نو زما د خارج نه بس دی نو توبه دی نه توبه نه وباسم بس دی څه چې شوی دی هغه شوی دی باقي مانده نور خپل وخت او خپل عمر په دې خپل وطن کې هغه کوم حاجي صاحب نور ملي تجاران هم دي تاسو خپل هم یو ملي تجارت دي ماشاءالله په ملي تجاران بس ټولو ته غږ کوم چې الحمدلله اوس افغانستان زمینه د کار مساعد د خاطره ده راځئ ورونو ډېر به تاسو به خوشحاله سئ ته باور په خدای وکړه چې زه کله چې خارج کوم ما د فشار ګولې او د هغه ګولې به یې خوړل الحمدلله دلته چې راغلی نه ګولې دی نه هغه د هېڅ شی تابلیټونه مابلیټونه نه خورم ناروغي ختمه شوه الحمدلله دا د خلکو د یو افغان په هغه باندې چې مسکا وګورم زما زړه ښه کېږي خوشحالېږي نو تاسو نه هم ډېره مننه کوم چې دغه کارونه تاسو چې مخکې وړئ دا هېڅ تاجر نشي وړلی
خیر الله تعالی تاسو ته نورم اجر درکړي نورم توفیق درکړي چې دغسې مخ په ولاړ دي لاړ شئ له خیر. من حاجي صاحب د افغانستان په هر ولایت کې دغسې تفریحګاه جوړ کړي او سرمایه ګزاري وکړي. من نه خیر اوسي. السلام علیکم. دېرش کاله بعد افغانستان ته راغی بعد تاسو سره ژمنه کړې وه چې انشاءالله زه به په افغانستان کې پانګونه کوم او قدرمندو هغې ثابت کړله. تاسې لپاره یو بهترین تفریحګاه یې جوړ کړله یو د بهترین ناستې ځای یې جوړ کړله چې تاسې خپله انشاءالله ګورئ دا یو ځوان راغلی دی خپل د ماشوم سره څومره خوشحال دی د خوشحالۍ احساس کوي ماشوم یې راوړی دی ماشوم ته خپل چکر ورکوي. نو السلام علیکم وروره جوړې تکړې څنګه پارک ته راغلی بچیا څنګه یې جوړې خوشحالي بچیا څنګه ځای دی؟ الحمدلله په جلالاباد کې داسې یو ځای موږ نه و لیدلی ډېر ښایسته ځای دی د ماشومانو د نور انسانانو د ځینې ارامتیا لپاره ډېر ښایسته ځای جوړ شوی او چې په جلالاباد کې داسې بل ځای نه و. نو خوشحاله دی الحمدلله الله هم کامیاب کړه. خیر مننه خدمتمند راسره اوسئ چې ځوان خبرې واورېدلې چې څومره خوشحال دی خپل ماشوم سره راغلی دی خو تاسو هم غږ کوئ چې خپل ماشومانو سره راشئ دغه د زی نه خون واهلئ د چکر نه خون واهلئ راسره اوسئ. مندو د افغانستان ځلیدلی ستوری کریم صادق قدرمن دا هغه شخص دی هغه ځوان دی چې په افغانستان کې د کرکټ بنیاد ایښی دی. السلام علیکم. جوړې تکړې خیره دی ډېر خوشحال شولم چې هغه ستوری چې په افغانستان کې د کرکټ بنیاد دغې ځوان ایښی دی چې نن هم په ټول نړۍ دنیا موږ پېژني دغې ځوان برکت دی. نور څنګه یې جوړې تکړې چکر ته راغلی؟ او دا ملګرو بس سرمایه ګزاري کړې وه خو د ما له نظره ډېره بهترینه سرمایه ګزاري یې کړې او نن یې ما خیال افتتاحي مراسم دعوت کړی وم راغلم ډېر خوښ شوم ډېر خوشحاله یم. خوشحال شو ډېر به د مینهوالي ګوري دی کوچ یم ماشاءالله نیشنل کوچ یم کرکټ بورډ سره او دا اوس څلور ورځنۍ لوبې چې وي د هغې کې زه هیډ کوچ یم نن لوبډلې ماشاءالله. دا راځي چې د کرکټ په اړه نور معلومات راکړي چې تاسو شروع کې راغلئ او ډېره سخته وه ځوانان نوي یا هغه سامان هم وایي نو هغه بنیاد تاسو کېښودو که هغې په اړه یو لنډ معلومات راکړي څنګه وه هغه تجربه مو ډېر تېر شوي دي که نه؟ نن ورځ مې جلالاباد ښار ته ورکړې ده چکر ته ډېر وخت بعد او داسې شهید باغ مازدیګر راتلم او ملګرو ته مې ویل دا ځای مې ډېر بد راځي ویې ولې ما د کرکټ په وړومبۍ ورځو کې مې دلته ډېر نهارې وږې تېرې کړې هر شي ته به مې زړه کېده. نن هلته ډېر زیات ځوانان لګیا وو کرکټ یې کول نن کرکټ ډېر غټ نړیوال شوی ټول لوبغاړي مو د اقتصاد له نګاه نه په کرکټ کې ډېر غټ جګ ځای ته رسېدلي ډېر غټ جګ ځای ته او هغې نه علاوه ټول ننګرهار ماشاءالله ډېره ترقي کړې ده ډېره ترقي کړې ده. بس ژوند دی مشکلات چې تېر نه کړې راحت نه راځي کامیابي نه حاصلېږي نو دې کې شک نشته زما یوازې ما نه زمونږ دغه پخواني چې څومره لوبغاړي ول پورې ودان ډېر زیات زحمت یې باسلی او انشاءالله اوس کرکټ کې دا دی کپونه په غټو لوبډلو نه هم را شروع شول هغه ورځ لرې نه ده چې نړیوال جام افغانستان ته راشي. ماشاءالله انشاءالله قدرمندو د همدغې ځوان برکت دی چې نن په نړۍ کې د کرکټ په برخه کې موږ خلک پیژني. نو قدرمندو همیشه دغسې ځوانان د ستایلو دي وروره ډېر مننه ډېر خوشحال شولم چې لیدو الله دې لا وځلوه ځلېدلی الله دې په ټوله دنیا کې لا وځلوه دونه دعاګانې درنه خوشحاله شوم. تا خپرونې زه تعقیبوم جنتي شي همیشه د غریبو لاسنیوی کړی ورغلی وخت ورته باسلی دا ډېر سخت کار جنتي شي الله پاک دې پکې نور هم بریالی لره چې یو وخت دی الله داسې راولي چې په ټول افغانستان کې بېوزلي ختمه او هېڅوک ضرورت نه لري بیا هم ستا کور ودان او مینهوالو خانقاه د موږ جلالاباد کې خیریه ټولنه لري او بهر نه تاسو چې کله خپل صدقات او زکات وباسئ روژې میاشتې نور دا ډېر ایماندار انسان دی د سره مرسته کوئ ته یې تر هغه غریب او مستحقو پورې رسوي. مننه رژم سترګو ته مې ما ګوره چې مړ بشي سترګو